د افغانستان پخوانی پوځي قومندان سمیع سادات وایي راګرځېدل اسانه دي خو د نظام د اصلاح تضمین غواړم. د افغانستان پخوانی پوځي قومندان سمیع سادات غواړي بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون شي. هغه ویل پرون مې هم افغانستان زما کور او نن هم دی. هیڅوک افغانستان خپل شخصي کور نشي ګڼلی. نوموړي ټینګار کړی چې افغانستان نور د ویش او جګړې توان نه لري. هغه ویلي باید په افغانستان کې نور هیڅ جګړه ونه شي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي بشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی پوځي قومندان سمیع سادات په یو تازه پیغام کې ویلي چې هغه د افغانستان لپاره د سولې او ثبات پلوی دی، خو د هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره یې سیاسي او قانوني تضمین ضروري بللی. ښاغلي سمیع سادات ویلي پرون مې هم افغانستان زما کور و نن هم دی، خو تر هغه چې د سیاسي مشارکت، امنیت او د ولس حقونو ته ډاډ نه وي، یوازې ستنېدل هیڅ معنا نه لري. که د نظام اصلاح تضمین موجود وي، زه حاضر یم چې په څرګنده مخ د ملي تفاهم برخه شم. نوموړي ټینګار کړی چې افغانستان نور د ویش او جګړې توان نه لري او چې هر بدلون باید د خلکو په خوښه او د شفافو لارو ترسره شي. جنرال سمیع سادات ویلي دي په تازه څرګندونو کې چې هغه د افغانستان حالاتو د آرامېدو لپاره د تلېدو اراده لري، خو زیاتوي چې دا کار به یوازې هغه وخت وکړي چې شرایط روښانه، خوندي او له درنښت ډک وي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.